ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخوند د صنعت او سوداګرۍ رئیس د عبدالبصیر پاچا په مشرۍ د یخ فابریکو مسؤلینو سره په لیدنه کې د برېښنا پارچاوۍ د ستونزو اورېدو پر مهال وویل چې په ولایتي او مرکزي کچه یې هڅې پیل کړي ترڅو په دې ولایت کې د برېښنا پارچاوۍ او کمښت مشکلات حل کړي. ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخوند سره په ختیځ زون کې د یو ان ډي پی رئیس اناتولي بالینو د دې ولایت په لورو پرتو سیمو کې د کرنې اوبو لګولو سړکونو کاریزونو کانالونو او چکډیمونو په برخه کې د ګڼ شمېر پروژو پلي کېدو په موخه ولیدل. نوموړي وویل چې له دې پروژو پلي کولو څخه یې موخه خلکو ته د کاري فرصتونو رامنځته کول، بیا رغونه، کرنې او کرنیزو محصولاتو ته وده ورکول دي. د ننګرهار مرکز جلالاباد ښار د لومړی امنیتي حوزې منصوبینو 2 تنه وسلوال کسان هغه مهال لاس په لاس ونیول چې غوښتل د تومانچې په زور له یو تن څخه موبایل او نور قیمتي توکي واخلي. دغه 2 کسان په ورته نور جرمونو هم تورن دي چې د قانوني اجراءاتو په موخه به عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شي. ننګرهار کې روغتیا پالان وایي د هوا په ګرمېدو سره د ملاریا ناروغۍ کې هم زیاتوالی راغلی. دوی د دغې ناروغۍ مخنیوي لپاره د پشخانو استعمال، د اوبو خوسا ډنډونو وچول او پر وخت درملنه مهمه بولي. او د ننګرهار پیښو سره د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي دغه ولایت 4 ولسوالیو کې د تیرو څو ورځو ورښتونو سیلابونو راوتلو له امله سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، زرګونه ونې، یو شمېر وسایط تخریب او له منځه وړي دي، خو هیڅ ډول ځاني زیان نه لري. دوی وایي ریاست هڅه کوي د مرستندویه بنسټونو په کومک د سیلاب له امله زیانمنونکو سیمو سروې وکړي چې له سروې وروسته به ورسره مرستې ترسره شي.